الفانسو د ډیر درانه باج په واده له یحیی سره مرسته کړې وه او هغه چې د طلیطلې حکومت ونیو نو پر اولس یې له زغم نه اوچت د مالیې بوج کېښود. بیا یې هم د خراج پیسې پوره نه کړای شوې. د ضمانت په توګه خپلې څو کلاګانې نورې هم الفانسو ته وسپارلې. د الفانسو غوښتنې نورې هم زیاتې شوې. یحیی چې څومره پیسې له خپل رعیت څخه ترلاسه کولې او هغه ته یې نذرانه کولې، هومره د الفانسو حرص نور هم زیاتېدو، تر دې پورې چې د طلیطلې اولس یوې وچې مړۍ ته اړ شو. هغوی د یحیی د حکومت له تیریو نه دې ته اړ شول چې سرقستې، بلنسیې، مرسیې او نورو لوریو ته هجرت پیل کړي. هره ورځ به د اندلس مسلمانانو دا اوریدل چې یحیی نن پلانۍ کلا، پلانۍ ښار او پلانۍ سیمه الفانسو ته سپارلې ده. په څو میاشتو کې د یحیی واکمني د طلیطلې تر ښار او څو شاوخوا سیمو پورې محدوده شوه، خو د نورو پیسو په باب د الفانسو په غوښتنو کې څه کمی رانغی. کله چې یحیی دا سوګندونه خوړل چې نور یې طلیطله دومره لوټ کړې ده چې یوه ټنګه ورسره پاتې نه ده، نو الفانسو د طلیطلې شاوخوا ته ننوت او لوټمار یې پیل کړ. اصلا الفانسو د جنوب لوري ته د خپلو پښو غځولو لپاره دا ضروري بلله چې طلیطله ونیسي. هغه له یحیی سره وعده کړې وه چې که ته له طلیطلې نه لاس پر سر شې نو مرسته به در سره وکړم چې د بلنسي حکومت ونیسې. یحیی هسې هم وپوهېده چې پر ډوبېدونکي کښتۍ کې سپور دی، ځکه یې پر طلیطله د الفانسو واکمني ومنله. پر 488 هجري کال د محرم پر 28مه په طلیطله کې پاتې مسلمانانو الفانسو ولید چې ښار ته د یوه فاتح په توګه ننوت. چا د خپل راتلونکي په اړه څه نیک ګمان نه درلود. د دوی په مخ کې د غلامۍ له ژوند او یا د ښار له پرېښودو پرته بله لاره نه وه. د نصرانیانو لاسو ته د طلیطلې ورتلل د نور اندلس د مسلمانانو لپاره هم ډیر د خفګان وړ و. تر اوسه پورې د ټاګس سیند د شمال د یرغل کوونکو او جنوب د ریاستونو ترمنځ د یو طبیعي برید کار ورکاوه، خو د طلیطلې له لاسه وتونه وروسته د جنوب ټولې سیمې د الفانسو تر بریدونو لاندې راغلې وې. بیا هم د مختلفو امیرانو د بېحسۍ دا حال و چې زیاترو یې الفانسو ته د طلیطلې پر فتحه د مبارکۍ پیغامونه واستول. یحیی الخادر د طلیطلې له پرېښودو وروسته د الفانسو د یوه سالار په مرسته بلنسیه ونیوله. د بلنسیې اولس د خپل برخلیک په اړه ښه پوهېده. هغوی پوهېدل چې یحیی القادر دلته هم الفانسو ته د لارې پرانیستو لپاره راغلی دی، خو دوی ناتوانه وو. د الفانسو د پوځ په شتون کې دوی ته له یحیی نه د ځان ژغورلو امکان نه و. د خپلواکۍ غوښتونکو ډلې پاڅون وکړ، خو یحیی د قسطولې او لیون د سرتیریو په مرسته هغوی مات کړل. تر هغې وروسته پر بلنسیه هم د طلیطلې تاریخ تکرار شو. یحیی د الفانسو د پوځي مرستې لپاره یو دروند قیمت ادا کړ. هغوی تر څو اونیو پورې هلته په لوټ او تالان کې دغه قیمت پوره کاوه، خو چې د بلنسیې اولس هم د پولۍ پړک ته کېناست نو د خلکو ځمکې ترې ضبط کړې او پر عیسویانو یې وویشلې. په دې ډول په بلنسیه کې د الفانسو هر سرتیری یو ځمکوال شو او مسلمانان د هغوی د مزدورانو، غلامانو او بزګرانو په توګه پر ژوند کولو اړ شول. یحیی القادر تش په نامه د بلنسیې واکمن و. عیسوي سرتیرو د هر ډول وژنو او لوټمار پوره ازادي درلوده. د بلنسیې په 4 لارو کې د نارینه‌وو وژل او د ښځو بېعزتي کېدله. کومو مسلمانانو چې هڅه کوله چې نورو سیمو ته په تېښته پناه یوسي، هغوی به یې رانیول او سپیانو ته به یې اچول. د قسطولۍ خلکو چې څوک غوښتل د یوې پیالې شرابو او یا د ډوډۍ او یا غوښې د یوې ټوټې په بدل کې پلورلی شوی. په جنوب لویدیځ کې د الفانسو پوځ د طلیطلې په شاوخوا کې راټولېدو او د ټاګس له سیند نه تر مالقې پورې د ټولو مسلمانانو ریاستونو خپلواکي تر ګواښ لاندې وه. د بطلیو، ساشبیلیې، شریش، شل، دلیې او مردر مسلمانانو پر خپل راتلونکي افق د مایوسۍ او بېوسۍ ورېځې لیدلې. دوهمه ورځ د الفانسو پوځ په بلنسیه کې خپله پوځي چوڼۍ جوړوله او له بلنسیې نه نیولې تر مرسیې، المریې، غرناطې او قرطبې پورې ټول مسلمانان پوهېدل چې د الفانسو توره د دوی شارګونو ته رسېدلې ده. د اندلس هر هوښیار سړي دا احساسوله چې هغه ورځ لرې نه ده چې د نصرانیانو د سیلاب 2 څپې به له ختیځ او لویدیځ نه د مقاومت ټول دیوالونه مات کړي او په جبل طارق او یا مالقه کې چیرته به سره یو ځای شي.
د الفانسو د پوځ یو سالار زیمینیز د بلنسیې جنوبي لوري ته پرمختګ وکړ او حصن اللیت یې ونیو. دغه کلا د خپل موقعیت په اعتبار د جنوب ختیځ اندلس لپاره ډیر ارزښت درلود او د دې له نیولو وروسته نصرانیانو د مرسیې او الوریې په اړوندو سیمو کې تباهي ګډه کړه. د الفانسو پر منظم پوځ برسیره د شمال د لوټمارانو او ډاکوګانو یو لوی شمیر په دې کلا کې راټول شوی و. الفانسو غوښتل له یوې پرېکندې جګړې مخکې په مسلمانانو کې ویره خپره کړي، ځکه خو هغه جنایتکاره خلکو ته د لوټ او تالان پوره ازادي ورکړې وه. په شمال کې د الفانسو پوځ په سرقسته برید پیل کړی و. نور د اندلس د امیرانو سترګې غړېدلې. د الفانسو له څېرې څخه پرده لرې شوې وه او کومو واکمنو چې د ده پر دوستۍ باور کړی و پوهېدل چې هغه ښامار چې دوی د خپل رعیت د وینو په زبېښلو پاللی دی اوس په خپله د دوی د ژوندي تېرولو لپاره خوله خلاصوي. د حسن اللیت نه د زیمینیز یوه نایب جنوب لویدیځ ته پرمختګ وکړ او د لارې د کلیو او ښارونو له بربادولو وروسته غرناطې ته نږدې تر نبار کلي پورې ورسید. د شمال له ښارونو او کلیو نه د مسلمانانو کاروانونو د جنوب لور ته مخه کړه. د دوی شاته د بربادیو اورونه او مخې ته د مایوسیو تیارې وې. د دغه اور لمبې اوس هغو تش په نامه واکمنو هم لیدلې چې په کلونو کلونو یې په خپله خاشاک ورته تیار کړي وو. اوس د اولس په څیر دوی هم یو له بل نه پوښتل چې پایله به مو څنګه وي. د اندلس یوه شاعر دا ویلي و: د اندلس مسلمانانو هجرت وکړئ، نور دلته پاتې کېدل لیونتوب دی. او اوس دغه غږ د لکونو انسانانو شعر ګرځېدلی و. د خپلمنځي اختلافونو په دوران کې چې د اندلس په مختلفو برخو کې نوي بخت آزمویونکي راپورته کېدل، په هغوی کې یو ابن رشیق هم و. څو کاله پخوا ابن رشیق د معتمد له وزیر ابن عمار سره د مرسیې په نیولو کې مرسته کړې وه. د ابن عمار له زوال وروسته هغه په مرسیه کې د معتمد نایب وټاکل شو چې بیا پر اشبیلیې د الفانسو عذاب را نازل شو. ابن رشیق له وخت نه ګټه پورته کړه او په مرسیه کې خپله واکمني اعلان کړه. چې کله د بلنسیې او حسن اللیت په کلا کې راغونډو شویو عیسوي پوځونو د مرسیې په بریدونو کې لوټمار پیل کړ، نو د هغوی ته سوغاتونه او رشوتونه ورکړل او هڅه یې وکړه چې ټال یې کړي. خو ډیر زر ورته معلومه شوه چې دی تر ډیرې مودې پورې دغه مصیبت نشي ایسارولی. د مرسیې په څیر د المریې په سرحدونو کې هم د عیسویانو لوټمار پیل شوی و. د المریې امیر معتصم یو نیک زړی او عادل واکمن و او د هغه د علم، تقوا او دیندارۍ له امله د المریې خلکو د ده ډیر درناوی کاوه. چې کله عیسویانو د المریې په سرحدونو کې لوټمار پیل کړ، نو دی په خپل عمر کې د لومړي ځل لپاره قلم ایښودو او تورې اوچتولو ته اړ شو او له خپلو لږ شمېر پوځیانو سره د دښمن مخې ته ودرېد. د المریې د پوځ مشري د یوه تجربه کار سپایي په لاس کې وه. یوه ورځ په سرحد کې له عیسویانو سره د المریې د پوځ سخته نښته پیښه شوه. ماسپښین ته نږدې چې کوم مهال جګړه پرېکنده پړاو ته رسېدلې وه او عیسویانو ماته خوړله چې ناڅاپه له حسن اللیت نه د هغوی مرستې ته 200 تنه تازه دمه سپاره راورسېدل او د جګړې بڼه بدله شوه. قضا ماسپښین د المریې د پوځ سالار د یوه نصراني په لاس ټپي شو او د پوځ نورو سالارانو هغه له یوه ساتونکي ګروپ سره د جګړې له میدانه بهر یوې غونډۍ ته ورساوه. ټپي پوځي سالار په ډیره مایوسۍ د جګړې ننداره کوله او د ده پوځونه له څلورو لوریو مخ پر ماتېدو وو. ناڅاپه د ده له ساتونکو نه یوه تن شمال لوري ته اشاره وکړه او چیغې یې کړې: هلته ګورئ، د دښمن د پوځ له شانه د غونډۍ څخه د سپرو یوه ډله میدان ته را روانه ده. سالار او د ده ساتونکو تر لږ ځنډه په حیرانۍ هغوی ته کتل. بلاخره د پوځ سالار خپل یوه پوځي قمندان ته وکتل، پر وچو شونډو یې ژبه راتېره کړه، ویې ویل: پوځ ته امر وکړه چې د جنوب غونډۍ لور ته راټول شي. کیدای شي دا پوځي ډله د یوه لوی پوځ مخکینۍ ډله وي. قمندان په منډه له غونډۍ نه راښکته شو او د المریې پوځ چې د خپل سالار حکم واورید د جنوب د غونډۍ په لور پر شا ولاړ. خو لږ ځنډ وروسته هغه سپاره چې دوی د عیسوي پوځ برخه بلله د دښمن د پوځونو شاته راورسېدل او هغوی د دې پر ځای چې په مسلمانانو پسې راشي پر دښمن یې برید وکړ.
د دغو سپرو شمیر تر 100 تنو زیات نه و، خو نصرانیان د دوی د ناڅاپي برید لپاره تیار نه و. هغوی د سترګو په رپ کې 2500 عیسویان ووژل. کومو 100 تنو سپرو د عیسوي پوځ زړه ورسیره کړ او وړاندې د المریې پوځیانو ته تیر شول. یو سرتیری چې پر یوه تور او سپین آس سپور و د دې سرخندویانو قمندان و. پاتې سپاره په 2 برخو وویشل شول او له ښي او کیڼ لوري نه یې پر دښمن بریدونه پیل کړل. د المریې سرتیرو دا یوه غیبي مرسته ګڼله او دوی هم بیرته پښې ښخې کړې. یو ساعت وروسته د جګړې بڼه بیا بدله شوه او نصرانیانو ډګر خوشی کړ، وتښتېدل. سالار چې لږ وړاندې د خپلو ټپونو له امله زګیروي کول، اوس یې له خوښیو چیغې وهلې. د تور او سپین آس خاوند له خپلو ملګریو سره تر لرې ځایه دښمن پسې واخیست. کله چې بیرته راستون شو نو لمر په لوېدو و. سالار چې هغه ولید د خپلو ټپونو پروا یې ونه کړه او له غونډۍ نه په منډه راکوز شو او د تور او سپین آس خاوند ته چې ورنږدې شو په لوړ غږ یې وویل: ځوانه، ما اورېدلي و چې کوم مهال د خدای بندگان په کوم آزمویښت کې د پوره ختلو ژمنه کوي، نو خدای هغوی ته د مرستې لپاره له اسمانه د پرښتو پوځ راستوي. ته څوک یې او له کوم لوري راغلې؟ ځوان له آس نه د پلي کېدو په حال کې ځواب ورکړ: موږ اوس وخت له مرسیې نه راغلو. سالار پر یوه ډبره کېناست او ویې ویل: زما باور و چې د خطر پر مهال به ابن رشیق موږ ته د مرستې لاس راکړي. د غرناطې اولس هم له موږ نه بیل نشي اوسېدای. دښمن موږ ټولو ته درس راکړی دی. ځوان وویل: د غرناطې د اولس په اړه زه څه نشم ویلی. کیدای شي چې د دښمن یرغل زموږ د واکمنو سترګې غړولې وي، خو سمدستي له ابن رشیق نه تاسو کومه تمه مه کوئ. موږ له بلنسیې نه دته راغلي وو او له دښمن سره مو د جګړې لپاره ځانونه خدمت ته چمتو وښودل، خو ابن رشیق تر اوسه دې ته چمتو نه دی چې توره اوچته کړي. تر څو پورې چې د ده په زړه کې د معتمد سره د دښمنۍ غم وي، د نصرانیانو پر خلاف له چا سره د یو کېدو لپاره تیار نه دی. سالار وویل: نو تاسو د بلنسي اوسیدونکي یاست؟ نه، زما کور په غرناطه کې دی. ته د بلنسي په پوځ کې وې؟ ځوان ځواب ورکړ: موږ د غرناطې د هغو خپلې خوښې مجاهدینو سره تړلي یو چې د اندلیس په مسلمانانو کې د دفاعي جګړې لپاره د تیاري هڅې پیل کړې وې. زه یې له 4 کسانو سره قسطلې ته استولی وم او هلته زه او زما نور ملګري په پوځ کې شامل شوي وو. موږ په شمالي سرحد کې د لیون او ارغون د لوټمارانو پر خلاف په څو جګړو کې برخه واخیستله او ومو لیدل چې د سرقسته مسلمانان د ډیرو ښو پوځي ځانګړتیاوو څخه برخمن دي، خو د دوی بدمرغي دا ده چې پر پوځ د نصراني قمندانانو زوری دی. زموږ هڅه دا وه چې په پوځ کې د نصراني قمندانانو برلاسي ختمه کړو، خو د سرقسته واکمن د عیسویانو په لاس کې یوه نانځکه وه، ځکه مو بالاخره سرقسته پرېښوده. په بلنسیا کې زموږ نورو ملګریو کار کاوه، ځکه موږ هلته راغلو. هلته موږ د دې پر ځای چې په منظم پوځ کې شامل شو، د مجاهدینو د ډلو په تنظیم او سنبالولو بوخت شو. له انقلاب نه وروسته موږ د نصرانیانو پر خلاف خپلې هڅې ګړندۍ کړې، خو یوه غدار موږ او له موږ سره د بلنسي 60 تنه مجاهدین بندیان کړل. 3 میاشتې وروسته د بلنسي مجاهدینو پر جیل برید وکړ او موږ یې راخوشي کړو. تر دې وروسته موږ ګمان کوه چې په مرسیه کې به موږ ته اړتیا وي. چې کوم وخت موږ هلته د تلو نیت وکړ نو له بلنسیې نه هم دغه کسان له موږ سره تلو ته چمتو شول. په مرسیه کې چې له ابن رشیق نه مایوسه شو، موږ غرناطې ته تلو چې له دې ځایه 2 میله لرې د دې جګړې نه خبر شو. د پوځ سالار وویل: ګمان کوم چې تاسو به له غرناطې نه قاضي ابو جعفر بلنسي ته استولي یاست. هوکې، اوس مو څه نیت دی؟ ځوان خپلو ملګرو ته مخ واړاوه او له لږ ځنډ چورت وروسته یې ځواب ورکړ: که تاسو په پخه اراده له نصرانیانو سره د مقابلې ژمنه کړې وي نو موږ ستاسو سره ملګرتیا ته چمتو یو. سالار وویل: موږ تاسو ته اړتیا درلوده. ستا د نامه پوښتنه کولی شم؟ زما نوم حسن دی، حسن بن عبدالمنعم. سالار وویل: زه تا ته د پوځ د نایب سالار منصب وړاندیز کوم. حسن ځواب ورکړ: ما تر اوسه ځان د کوم منصب وړ نه دی ثابت کړی. تا ځان د ډیر لوی منصب لپاره وړ ثابت کړی دی.
زه تر اوسه ستا د ملګرو په اړه څه نشم ویلی، خو بیا هم زما باور دی چې دغه ځوانان به یوه ورځ د المریې د پوځ لارښوونکي وي. 2 میاشتې وروسته حسن بن عبدالمنعم د المریې د پوځ د 1000 تنو سپرو اعلی قمندان وټاکل شو. د پوځ د سالار په څیر معتصم هم د ده پر خدای ورکړې وړتیا اعتراف کاوه. حسن بن عبدالمنعم د المریې په شمال لویدیځ سرحد کې د یوې غرنۍ کلا پر ساتنې ګمارل شوی و. له حصن اللیل څخه د عیسوي پوځ ګزاریزو ګروپونو د شپې لخوا په شاوخوا کلیو کې لوټ او تالان کاوه. حسن د هغوی د مخنیوي لپاره تر لرې لرې ځایه د جاسوسانو پوستې جوړې کړې چې کوم مهال به د سرحد د کوم کلي پر لور دته د دښمن د پرمختګ خبر ورسید، دی به له کلا نه د سپرو له ډلې سره ورسید. د دې کلا ختیځ لوري ته د آشدرې پر څنډه د غرناطې سرحدي پوستې وې او د المریې او غرناطې پر بریدونو پرتو پیردارانو یو بل ته د دښمن د تلو راتلو خبر ورکاوه. یوه شپه د غرناطې د سالار استازي حسن ته دا پیغام راوړ چې د حصن اللیل څخه 2500 عیسوي سپرو پوځونو د غرناطې پر لور پرمختګ پیل کړی دی. که له سهاره مخکې ته خپل پوځ د هغوی شاته ورسولی شي، نو موږ به د المریې او غرناطې په سرحدونو کې د تیرو 2 میاشتو د لوټ او تالان کسات واخیستلی شو. حسن سمدستي خپل سپاره راټول کړل او له هغوی سره یې مشوره پیل کړه. ځینو قمندانانو دا نیوکه کوله چې د پوځ د سالار له اجازې پرته موږ ته د غرناطې سرحد ته ننوتل مناسب نه دي. تر څو د غرناطې او المریې ترمنځ د شریک دفاع په اړه تړون نه وي شوی، ته باید د داسې ګام اوچتولو مسؤلیت په غاړه وانخلې. حسن د دغسې نیوکو په ځواب کې وویل: آیا دا نشي کیدای چې د المریې او غرناطې د مجاهدینو د ګډو هلو ځلو له امله د دواړو لوریو واکمنو ته د یووالي لاره پرانیستل شي؟ زه دا مسؤلیت پر خپله غاړه اخلم. اوس مهال د وخت غوښتنه دا ده چې موږ په هر محاذ کې د دښمن د پرمختګ مخه ونیسو. نن که د المریې پوځ د غرناطې پر سرحد د دښمن د پرمختګ مخه نیسي، نو سبا ته به د غرناطې پوځ د المریې پر سرحدونو پیرې کوي. موږ تر اوسه پورې د توپان د لومړیو څپو سره مخ یو چې د وخت په تېرېدو به ګړندی شي او بیا به زموږ بېلابېلې هڅې د هغو په وړاندې د خس او خاشاک په څیر وي. یو ځوان جګ شو ویې ویل: موږ پر سمه لاره د تلو لپاره باید زړه نازړه نه شو. د لوټمارانو او غلو دغې ډلې د المریې ډیر کلي سوځولي او په ایرو یې بدل کړي دي. که موږ د غرناطې پر بریدونو له دوی نه کسات واخیستلی شو، نو تر دې ښه ده چې دلته کینو او د هغوی د نورو بریدونو انتظار وکړو. موږ ټول در سره ملګري یو. که چیرې د پوځ سالار زموږ پر دې کړو وړو په غوسه شو، نو ټول به ورته وایو چې موږ په خپل مسؤلیت دغه کار کړی دی. راتلونکی سهار د عیسویانو پوځ د غرناطې پر یوه سرحدي ښار برید کاوه چې د المریې 800 تنو سپرو د یوې غونډۍ له شانه پر هغوی برید وکړ. عیسویانو پر ښار یرغل پرېښود او دوی ته یې پام واړاوه. په دې کې د ښار ساتونکو هم دروازې پرانیستلې او بهر ته راووتل. 1 ساعت وروسته عیسویانو 800 تنه مړي پر ډګر پرېښودل او د تېښتې مخه یې ونیوله. د المریې او غرناطې سپرو د آش تر درې پورې دوی وځغلول. د سیند د پله په مخه کې د حسن د پوځ غیشي ویشتونکو یوه کنده وکیندله او د دښمن انتظار یې کاوه. عیسویان چې د غیشو له باران نه بیرته وتښتېدل، نو د المریې او غرناطې مجاهدینو را ایثار کړل. د یوې خونړۍ نښتې نه وروسته کوم 500 تنه عیسویان په یوه لوري کې کلابندي ماته کړه او سیند ته یې ځانونه وغورځول. خو د حسن د غیشي ویشتونکو یوه بله ډله پر بله غاړه د دوی په انتظار وه. د سیند له لوړو غاړو څخه د غیشو باران ډیرو لږو کسانو ته د ژوندي وتلو فرصت ورکړ. تر 200 تنو پورې سرتیریو په سیند کې د ښکته کېدو پر ځای غوره وبلله چې خپلې وسلې وغورځوي.
درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چېرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.